وایم. جاوید احمد همت هم د کندهار د سره پیغام کړم. د مولوي صاحب څخه مې نور یو پوښتنه ده، هغه دا چې مینه څه ده؟ مینه باید له چا سره وشي؟ آیا د یو سپېڅلي او سپېڅلي نجلۍ سره مینه کول د اسلام له نظره څنګه دي؟ په دې اړه لږ معلومات راکړئ. مننه له تاسو. په ګمبد خضرا کې د کونینو معتبر دی، وریږي پرې انوار په انبیاو کې بهتر دی. په ګمبد خضرا کې مسلمان که هغه زمونږ ورونه وي، که هغه زمونږ خویندې وي، باید مینه د الله سره او د الله د رسول سره ولري، مینه د الله کلام سره ولري، مینه اسلام سره ولري. اما په شرعي نکاح باندې که زمونږ یو مسلمان ورور په یو اسلامي کورنۍ کې چې یو مسلمانه خور وي، هغه ځان لپاره انتخابوي چې دا مسلمانه ده، بادیانته ده، با اخلاقه ده، دې سره زه خپل ژوند تیر کړم، په دې کې باک نشته دی. همدارنګه یو مسلمانه خور چې یو مسلمان هلک یا مسلمان سره چې بادیانته با اخلاقه وي، د الله رب العزت د کلام او د رسول الله د حدیثو پابند وي، هغه ځان لپاره انتخاب کړي او شرعي نکاح د دوی ترمنځ ترسره شي، په دې کې څه مشکل نشته. اما متاسفانه چې نن موږ وینو د مینې په نامه باندې ډېر خلک د اخلاقي فساد مرتکب ګرځي، د فحشا او د منکراتو مرتکب ګرځي. دا مینه نه ده، بلکې دا د الله غضب دی. آخرنی پیغام.